مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شتا. صحابه وی چې یا رسول الله اته توري او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشتا. مرګري څومره یې و 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور څه بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلاش. حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه ده. هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزه برید تاوي چې زه د پلانی شهید خزه ما او زه د پلانی شهید خزه کاش چې نن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړه وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي. خو مور مونږ ته وې چې پلار نشتا او تاسو ځئ دواړه واوري که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخیر زایبه او غشي ته به سینه نیسي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې داسې وکړئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه یم دا مشر دی پاتې شي زبلاړ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خوان ور وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی ابو واسطه دواړه په پرزول ورغلی دي او غیګ په غیګ دي نو دا کشر دی مشر ته په دی غوږ کې وای چې لالا تا ته خپته ده چې را پرزول خو دې نشه ځکه چې ته لوی زوړو کې خو استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او قتل اړه او زپات شم نو زب تباش مشروره په خپل ځان راو غورځولو. حضور علیہ السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې ستاسو دواړو نگهبان شي. وړي وړي توري ور سره دي منډه 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 تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره. هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوه دی مالی دله ادا اجیان صاحبان پالاره تیریږي هغه تو اوس خو خار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنگله او زین دي او ماغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوه دی او کوم کوی کې بیا د ابو جهل دی لاشونه کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسیدو د ابو جهل لخکرم را ورسید او جنگ شروع شو. دروجه میاشت او صحابه اتیا سل میله مظلم کړي روجه نیولې ده او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کس نیمه کړي ده
نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده، په دې رنګ روجم نیولې او د بتکی اوبه اسکلی دي د ډنډو ګرم نو روجم ده دار په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده پناه په خدای او جنگم شروع ده. د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی. هغې ورته چپ د هغه نامه مالي ویل ولې ویل چپ لویه بلا هغه ورته لویه بلا ده د لوی بلا علاج هم شته. د دنیا تماشې وګورئ. رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده. اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهی ده، ببرک دی او ببرک دی او ببرک دی، لاړو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو، سپو خوړو که ګیدړانو خوړو، نوم او نشان ورک شه د ببرک. تاسو خیال دی دي دغه ورځې چې یو سړی پکې بادشاہي چرچا یې وي لکه پاکستان کې وګور اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین دی، اعلی صاحب صدر ایوب دی، اعلی صاحب صدر یحییٰ خان، اعلی صاحب بوټو صاحب او هو هغه دی غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ور سره اوچا بیٹھا دی صاحب په د پاسه دا بل راغله، اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله، ضیاء الحق صاحب د اسلام را روان کړي دی، دغه دی راغی هغه دی را روان دی د چرچا. سبا ګوره چې بیا به د چا چرچا تاسو پوه شئ. د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي، غاوره کېږي به نه، ځکه چې دا تماشا به سبا نه وي. ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډای اسمان ته پتلوم وینئ او سبا یې پراکانټه کېدوم وینئ. هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې هغه خلق نام و نشان ورک شي. غاورم ځان ته ځان نه وی دا نه وی چې زم څه شی دا تیت شین لکه هغه ورځې عمرزو کې یو خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی چې دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دی چې کوم خلق ته د آخرت جایگیر نصیب شوی صاحب جایگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جایگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جایگیر دومره چې سل کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی. صاحب حیثیت دا خلق ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار ته صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیر. ستاسو د خانانو جایگیرونه او جیدادونه دا په ظلم حاصل شوي، دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرۍ او نوابوي چې درکړي دي
دا د ظلم جایګیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستاد زامنو دور چې پیراشي په دې جایګیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرزي او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه ونه زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ دستا کفرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې ورکه کور دی وران شدا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلق باندې ورجو وې دا مې زکات او پیختي وزپ په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط دی مسکین او غریب به قبض کین او علا به زکات دې زکات کی نو عرض میں دا عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشا د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تپوس کوي چې دلته ابو جهل کړو ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنه زمون محبوب دمر تنگ دی پیرا په ولاړه و د غي په خپو کې ورننه وته ورته ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري و تاسو کې اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشم نه لري و زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی